السلام علیکم محترم ملګرو. اختر د مسلمان لپاره د خوشحالۍ، مینې او یووالي ورځ ده. خو د اسلام له نظره دا ورځ یوازې د خوشحالۍ نه بلکې د شکر، عبادت او نیکو اعمالو ورځ هم ده. نو یو مسلمان باید د اختر ورځ څنګه تیره کړي؟ د سهار نه تر ماښامه کوم سنتونه او آداب دي؟ د خپلوانو، ګاونډیانو او غریبانو سره چلند څنګه وي؟ او کومې غلطۍ دي چې موږ ترې ځان ساتل پکار دي؟ د همدې مهمې خبرو په اړه به شیخ محمد ادریس صاحب ډیر مهم، اصلاحي او د عمل وړ معلومات ستاسو سره شریک کړي. نو تر اخره زموږ سره پاتې شئ، ځکه دا بیان به تاسو ته د اختر د صحیح تیرولو یو ښکلې لار وښیي. د اختر پر ورځ هر انسان له سحر لامبل مسنون دی او وختي پاسېدل مستحب دی. وختي پاسې د اختر پر ورځ نا وخته مه پاسئ، وختي پاسېدل دا مستحب دی. او بیا غسل دا مستحب دی چې انسان غسل وکړي، ولامبي، مسواک ومږي، مسواک مستحب دی. ولا مسواک غیر ضروری ویښته والي، نوکان کټ کړي، دا ولا ټول مستحب دی. او خوشبو پورې کړي او نوې جامې واچوي. او که نوې جامې د وسه نه کېږي نو زړې جامې دي ووینځي، هغه د استعمال کړي. او خپلو بچو له دې ښکلې نوې جامې واچوي. دا خو اختر دی، د اختر خوشحالي ده. اختر پر ورځ باندې چې څومره خوشحالي وشي الله پې خوشحالېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت عایشې صدیقې په کور کې و، ماشومان یې جینکۍ وې، هغوی تمبل وو. د خوشحالۍ په موقع تمبل وال جایز دي، منع نه دي چې ګونګړوګان پکې نه، ګونګړوګان پکې نه. او مقصد یې خوشحالي وي. تمبل یې وو. دې کې حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه راغی او عایشه صدیقې له زورنه ورکړه. وی د پیغمبر په کور کې دا کار کیږي؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخ ورواړو، ابوبکر پرېږده، دا د اختر ورځ ده، دا د خوشحالۍ ورځ ده او دا د اختر ورځ ده. نو د اختر په ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار کول، ماشومانو له ښکلې جامې، نوې جامې جوړول، او که نوې د وسه نه کېږي زړې وله وینځه. رسول الله صلی الله علیه وسلم د اختر پر سحر وختي راووت، ماشومانو په لار کې لوبې کولې. یو ماشوم داسې غلې غوندې ولاړ و خیرلو جامو کې، د دې نورو ماشومانو تماشا کوله. رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه ماشوم پوه شو، ورغې وی بچې ته دوی سره ولې لوبې نه کوې؟ او دوی څومره ښکلې پاکې جامې اغوستې دي بچې، نو ستا جامې پاکې نشته چې پاکې جامې ته واچې. خیرن خچن ولاړې او خیرنې جامې دې چولې دي. نو ماشوم ورته په ژړا شو، وی د الله رسوله دوی خو پلاران شته که نه؟ زما پلار نشته، یتیم یم. دوی له خپلو پلارانو جامې راوړې دي. زما پلار کم دی؟ پلار مې نشته دی. او دوی له خپلو پلارانو پیزارونه اخیستې دي او خپلو پلارانو خشته کړي دي. زه یتیم یم، زما پلار نشته. بس نبی کریم صلی الله علیه وسلم هغه یتیم ماشوم زر را په غېږ کو. دا حضور پاک په زړه کې په مسلمان او په ماشوم رحم ډېر زیات و. دا یاد وساتئ، د یتیم په سر به د رحم لاسک دی. رسول الله مبارک فرمایی انا وکافل الیتیم هکذا. دا ګوتې مبارکې داسې کړې چې څوک د یتیم پالنه کوي، یتیم له جامې ورکوي، یتیم له ډوډۍ ورکوي، د یتیم په سر لاس راکاږي، رحم پې کوي، وی زه دغه انسان به په جنت کې دقسې یو ځای یو لکه دا دوه ګوتې چې یو بل سره یو ځای دي. یتیم په سر به لاس راکاږي. یتیمانانو خیال بساته. دی وجه نه زه اکثر دا یو تقریر کومه، په چا به ښه لګي په چا به بد لګي. زم چې یو انسان پلار مړ شو، ماشومان یتیمانان پاتې شو، نو دا خلک لګي یو مقبرې ته ورسخاتونه وړي او جانمازونه وړي. د خدای ظالمانو ظلم مه کوي. دا خو یتیمانان بچي پاتې شو. په دې مال کې خو د دې یتیمانانو بچو حق دی. د څه کوئ؟ ظلم ورسره کوئ. غریبانان دي په پردی کوټه کې، غریبانان پراتی اکثر، یا که خپله کوټه یې د رزق درکې نه لري. او ماشومان یتیمانان پاتې شو. د یتیم مال اخو ماشومان دي، ته څنګه په سخاتونو کې تقسیمو، په خیراتونو کې تقسیمې؟ د یتیم مال خوړل ډېر لوی جرم دی. بعضې خلکو ته یتیم مال پاتې شي، رواري وي، رورې مړ شي، تری مړ شي، یتیمانان پاتې شي، په هغه مال خېټه ورواچي. قرآن کې الله فرمایي الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا وسیصلون سعیرا. وایي چې څوک ظلما زیاتی کوي او د یتیم مال خوري، دې د خپل خېټې کې د جهنم اور ورچوي.
او یان قریب به د دوزخ غرغنډو والا بل شوي اور ته دې رسیږي. د یتیم به ډېر خیال ساتي، د یتیم مال به نه خورې، د یتیم د مال به ډېر خیال ساتي. قرآن شریف کې ردې ډېر آیتونه چې د بل وخت کې به درته بیان وکړم. نو حضور پاک فوراً هغه یتیم ماشوم راوچت که په غېږ کې واغېسته او کور ته یې یوړه، او چې څنګه یې کور ته یوړه هله شا به دله به جامې برابر کړې. بیبیانو ولا فوراً هغه زمانه کې خو داسې جامې نه وې، خو به لنګ او صادر به و، د پرتوک په ځای به یې لنګ ته وکړه او د کمیس په ځای به بل صادر د ځان نه تو که کمیسونه به هم خلق واچول، پرتوګونه به مچول، خو زیات رواج دغه و. بس جامې خشتې ولمبه او صفې که پاکې که خوشبویې که جامې ورته واچولې او بیا باروس بچې او د ماشومانو سره لوبې کوه. هغه یتیم راغی وړو سره هغه لوبې ټوپونه شروع کړل. نو یو هلک ورته وي هلکه څنګه خوشحاله؟ وی خوشحاله به نیمه چې ما له خدای پاک د حضرت فاطمې په شان مور راکړه او د عایشې په شان، او خوشحاله به نیم چې ما له خدای د رسول الله مبارک په شان پلار راکړ، په دې به نیم خوشحاله. زما وروڼو تاسو هم دا مهرباني کوئ، خپلو بچو له هم ښې جامې ورکړئ پاکې صفا، او یتیمانان که ستاسو په ګاونډ کې وي په دې نه خوارېږئ، بالکل پې نه خوارېږئ. یتیمانانو له یا که ستاسو په ګاونډ کې کم مسکینان او کم فقیرانی یو جوړه جوړه جامې والا والی، زکات کې ولا والی خیر دی که زکات تر باندې نه، او که زکات دی صدقه خیراتو کې خوشحاله کې دا ګاونډیان. د ټولو مالدارو له پکار دي چې دوی د خپل ګاونډیان خوشحاله کړي، او په رشته دارۍ کې که کم غریبانان مسکینانی خوشحاله کې. ډېر خلک داسې دي چې د هغې د جهیز وس نه کېږي، د لورې وي او نکاح ترې غواړي، د غریب دا وس نه کېږي چې دی له کټ پالنګ والي، دا وس یې نه کېږي چې ول لوښي جوړه جامې والي. دا ستاسو په دې مال کې د دې غریبانانو حقونه دي زما وروڼو ګورئ، او په دې مه یېرېږئ. زه راته قسمیان وایم ګورې ما تاسو ته مخکې ویلي دي، زه راته دا خبره مضبوطوم، زما خبره خو بس هم تاسو منئ، زه خو د خدای او د رسول د قرآن خبره کوم، ضمناً پکې راته یو واقعه ترغیباً ذکر کړم. نو زه تاسو ته دا قسمیان وایم چې ستاسو مال به په دې نه کمیږي، خدای پاک به زیاتوي. ولې زه قسمیان وایم؟ ځکه ترمذي کې حدیث پیغمبر مبارک په دې قسم خوړلی، په دریو څیزونو رسول الله مبارک قسم خوړلی. یو پکې دا ده چې صدقې سره مال کمیږي نه، مال به زیاتېږي. نو تاسو ټولو ته زما چې څومره آواز اورئ، او که په موبایل زما آواز اورئ، او که داسې زما آواز اورئ، او که دلته کې ناست یې، زما ټول وروڼه یې زړه مو در باندې خفه کېږي. هغه شی به د ځان تاسو له خوښوم چې ځان له خوښ کړم. د مسلمان دا خاصیت دی چې څومره هم په ګاونډ او په رشته کې غریبانان دي او بېوسه دي، جامې والا والی، ماشومان یتیمانان دي، جامې والا والی. قسم دی په اختر کې به د ډېرو خلکو په کور کې د پراټې وس به یې نه کېږي چې ځان له ماشومانو له پراټه پخه کړي، یو تروړ والا والی کړ. صدقه فطر سرسایه کې ورکې، سرسایې نه علاوه له داسې والی یو تروړ ورولېږي، یو رکوټې ټیم کې غوړي والا ورولېږي که نه. د اختر په ورځ به ځان له هغې غریبانان د خوشحالۍ ته به نری غوښې خورې، او ته به پراټې خورې، او ته به وریجې خورې، او ستا غریب ګاونډي ماشومان به غریبانان دقسې وي. افسوس خدای به دله د قیامت پر ورځ تپوس کوي. دا مال او دولت خو د خدای په لاس کې دی، دا خو تا نه اخیستې شي، هغلی هم ورکولی شي. نن هغه ماشومان یتیمانان دي، ستا هم یتیمانان کولی شي. زما وروڼو د پیغمبر مبارکه اقوال دي، ځان کې سخا پیدا کړئ. پیسو سره څه دغه دنیا د روانه ده، څومره خلک روزانه یو دوه راګیا دي مري، او د دنیا دولت ته پاتې کېږي او بنګلې ته پاتې کېږي. دقسې به موږ ځو، دغه پیسې به په بینکونو کې او دغه پیسې به زموږ نه په خزانو کې پاتې شو، موږ به ترې لاړ شو او بیا به ارمان کوو ګوتې به مروړو، هېڅ په لاس نه راځي. تاسو ته زه د زړه نه خبره کوم، د مینې خبره درته کوم، د محبت خبره درته کوم چې تاسو مهرباني وکړئ. دې غریبانانو له بې کسو له یو تروړو والی نه به کمیږي، خدای به اجر درکوي. رمضان کې ثواب هم ډېر دی. غوړي والا والی، غوښه والا والی، غریبانان روجې والا والی چې هغه ځان نه پخېږي د اختر په ورځ باندې. مزدورانو نن په مزدورۍ کې څه دي؟ دې دیاړیمارو غریبانانو څه دي؟ 500-600 روپۍ مزدوري دا هم په رمضان کې څوک نشي کولی. په 500-600 روپۍ کې که یو سړي ته مریض پېښ شو، دی به څه کوي؟ یو ګیلکار دی مثلا 1,000-1,200 د هغه مزدوري ده، په 1,200 څه کېږي؟ که مزدور که دغه ورته پېښ شو، مریض ورته پېښ شو، خدای شته په یو ساعت کې دا ټولې ختمېږي.
نو تاسو دا دیاړي دا غریبانان او فقیران هر چاته په خپل ګاونډ کې معلوم دي، یا رشته داران هغې له ورکئ او سخاګانې وکئ. به هر کیف یو خدا شوه پاکې جامې او نوې جامې دا به کوئ. بل به د اختر مانځله د کلي نه بار وځئ. د اختر مانځله د کلي نه بار وتل سنت دی، بلکې دور مختار لیکلی دی او زموږ نورو فقهاو لیکلی دي چې بغیر د عذر نه د خپلې محلې په جومات کې د اختر مونځ مکروه تحریمي دی. عذر دا دی چې باران وشو، بار سړی نشي وتی، دا عذر شو. عذر دا دی چې د چا دشمني ده او دی بار نشي وتی، یره ده، دا یو عذر شو مثال پتول. عذر دا دی چې بار د اختر د مانځه ځای بالکل نشته، څه انتظام نشته چې خلک بار را اوځي، نو دا یو عذر کیدی شي. لیکن الحمدلله نن هغه عذرونه نشته. نن د کلو نه بار د دنیا ډاګې دي، د دنیا شاملاتونه دي، غټې غټې عیدګاهونه دي. څه عذر دی خلکو ته چې نی په سکول کې هم کولی شي، د سکول په ګراونډ کې هم کولی شي. ګوره د مسجد نبوي د مونځ څونه ثوابو. 2 حدیث دي، یو کمزوری دی لږ، 500 زرو والا لږ کمزوری دی، او هغه زرو والا مضبوط روایت دی چې د مسجد نبوي کې چا یو مونځ وکړه دله به خدای 50 زرو مونځونو ثواب ورکړي. دا لږ کمزوری روایت دی. مضبوط روایت دا دی چې دله به خدای د زرو مونځونو ثواب ورکړي. لیکن بیا رسول الله مبارک په مسجد نبوي کې دومره قیمتي جومات کې قیمتي ثواب والا مونځ د اختر مونځ یې نه دی کړی په مسجد نبوي کې. اختر له وبار وته د جومات نه بار به وته ولته به د اختر مونځ کو، په یو عام میدان کې به د اختر مونځ کو. ځمکه خو چوچه شي پاکه شوه، خیر و خلاص، ځان سره جانماز سړی یوسي. نو بغیر د عذر نه د اختر مونځ د محلې په جومات کې کول علما وایي مکروه تحریمي دي. نو اختر مانځله بار وتل به هر کیف د اختر مانځله دی وځي، او چې د اختر مانځله ځي نو په ښي طرف دی روان شي، او چې واپس راځي په بله لار دی راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم په ترمذي شریف کې حدیث ته ته به په یو لار را، ته به په بل لار، په یو لار به ته. او دا تکبیرونه خو د لوی اختر په معروض باندې خلک وایي په زوره، لیکن که د رکوټې اختر په ورځ هم څوک ځان سره پټ په لاره تکبیرات وایي نو ګنجایش یې شته، ځان سره تکبیرات ووایي. د رکوټې اختر د مانځه نه مخکې خوراک کول دا مستحب دی، سنت دی، او کجوري خوړل دا بیا سنت دی. د اختر د مانځه نه مخکې چې سړی خوراک وکړي او کجوري په مکه مکرمه کې یا په مدینه منوره کې هلته چې سار وختي مانځله خلک لاړ شي نو بیا واپس نه راځي، بیا د اختر مونځ کې واپس راځي. نو چې د اختر څنګه د سار مونځ کې خلک په سفرو کې کینې، نو د عربو د ماشومانو سره کجوري وي، ټاپیانې وي ورسره، او په دې خلکو باندې په دې صفونو کې ګرځئ. نو چې څوک دوالي هغه ماشوم ورته وایي یو بله مواله خذ واحده، یو کجوره بله مواله. ولی ځکه رسول الله مبارک فرمایي چې کجوري خوري ناتکی دی وخوري، یا د یوه وخوري یا د 3 وخوري یا د 5 وخوري یا د 1 وخوري. ګوره په دې سنت و عمل وکړئ ښه. بل خوږ شی هم خوړی شي، خو کجوره زیاته مستحبه ده. نو 3 کجورې ناتکی دا د اختر د مانځه نه مخکې د کور کې هم خوړی شي، دا وخوری، دا مستحب دی. او په لوی اختر کې بیا مستحب دا دی چې د لوی اختر په قربانۍ په غوښه او بیا د قربانۍ د څاروي په اینه باندې خوراک وکړي او د هغې نه مخکې خوراک نه کوي. دا د اختر شوه. اوس زمارونو صدقه فطر به ورکوئ. صدقه فطر مونږ ورته سرسایه وایو، هر وخت کې په رمضان کې ورکولی شي، اگر چې زمونږ د بعض امامانو سره اختلاف پکې شته، خو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه په ټول رمضان کې ورکولی شي. اوس په دې 10 شپو کې ورځو کې ورکولی شي، خو بهتر ټیم یې کم دی ادا چې د اختر پر ورځ د سار مونځ شي او د اختر مانځله ځای دې درمیان کې ورکړي. د اختر د مانځه نه مخکې د اختر پر ورځ دې وخت کې صدقه فطر ورکړي، سرسایه دی، بهتر ټیم دی. محترم دوستانو، اختر د شکر، مینې او یووالي پیغام راکوي. نو راځئ چې د مبارکې ورځې د ګناهونو نه لیرې د خپلوانو سره د مینې او د الله تعالی د رضا مطابق تیر کړو. که دا بیان مو ګټور بللی وي نو زموږ سره پاتې شئ او نور دیني او اصلاحي بیانونه هم واورئ. الله تعالی دې موږ ټولو ته د سنتونو مطابق د ژوند تیرولو توفیق راکړي او زموږ اخترونه دې قبول او مبارک وګرځوي. آمین یا رب العالمین.